د هغې نه بعد وایي او دا به اخرنۍ دعا والو په غریبۍ کې د ژوند تېرولو دعا. انس ابن مالک رضی الله عنه روایت راوړی، امام ترمذي راوړی دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته: اللهم احینی مسکینا، یا الله ما مسکین ژوندی لره، و امیتنی مسکینا، او مرګ راله په حالات د مسکینۍ او د غریبۍ کې راوله، واحشرنی فی زمرة المساکین یوم القیامه، او د قیامت په ورځ مې د غریبانانو په ډله کې راپاڅوه. دلته یو سوال زړه ته راځي، پوه ستاسو زړه ته راغی که نه؟ بارک الله فیک. زه به درله دا خبره پوره کړم اگر که ستا مسله لږه کمزورې وه، ځکه چې ډایرکټ یې ورهوي، خو پوه شوم چې ستا زړه کې څه دي. رسول صلی الله علیه وسلم خو الله ته ویلي چې یا الله ما د فقر او د غریبۍ نه وساته. مخکې موږ سره دعاګانې تېرې شوې. یو پاڼه شاته لاړ شي 352 پاڼې کې لاندې دې دعا ته وګورئ: اللهم اعوذ بک من الفقر والکفر. فقر، یا الله ما د غریبۍ نه وساته. جواب واوره. دلته دا نه دی چې اللهم احییني فقیرا، مسکین یې ویلی دی، او مسکین په عربۍ کې معنی د عجزۍ پکې پرته ده. معنی د څه؟ عجزۍ. یعنی یا الله ما له ژوند د عجزۍ راکا، مړ مې د عجزۍ په حالاتو کې، او را ژوندی مې د دغه خلکو سره که د قیامت په ورځ. دلته مراد تواضع ده. څومره علماو چې د دې شرحه کړې ده، وایي دلته د دې خبرې مطلب چې یا الله ما مسکین ژوندی ساته، یعنی دلته مطلب عجزي ده، مراد عجزي ده، مراد هغه غریبي نه ده. ځکه چې بېرته څنګه د حدیثونه را جمع کړي. بل دا چې غریبۍ کې هغه غریبي هم ده، دعاګانو کې راغلي دا یې ذکر، هغه غریبي ده چې سړی کله د الله نه لرې کړي. ښایسته ژوند کم یو دی؟ ګوره ښایسته ژوند چې نه غریبي او نه هغه مالداری چې د دې مالدارۍ د لاسه د الله د دین نه لرې شي. په دا ښکلی ژوند دی چې ستا کوم حاجتونه دي، ستا د بچو ستا ضرورت دي، هغه پوره کېږي. پکې د خلکو سره منډه مه وهې، منډه نیمه وهې، او چا ته محتاج نه یې. دا ښایسته ژوند دی، ورب الکعبه دا ښایسته ژوند. خو ډېره غریبي دا د سړي دنیا هم خرابوي او دین هم خرابوي، او ډېره مالداري دا د سړي دنیا هم خرابوي دین هم خرابوي. او دواړه حالاتو کې وایم اکثر مطلب دا چې داسې خلک هم شتي چې ډېر غریبانان دي خو دین یې نه دی ګډوډ شوی، او داسې خلک هم شتي چې ډېره دنیا ول الله ورکړې ده خو دین یې نه دی ګډوډ شوی، خو دا لږ دي. دا څه دي؟ دا لږ دي. نو دلته دا مطلب دی. فقالت عائشه، عائشې ووی: لما یا رسول الله، ولې د الله رسوله ته ولې دا دعاګانې غواړي چې الله ما د مسکینانو سره ساته او مسکین مې راپاسوه؟ وی انهم يدخلون الجنة قبل اغنیائهم ب40 خریفا. ځکه چې دا عجزه خلک، دا کمزوري خلک، دوی به د دې مالدارانو نه جنت ته 40 کاله مخکې ځي. څو کاله؟ بعضو حدیثونو کې 500 راغلي. او دا به څنګه جمع کوو؟ وګوره هر ځای کې استاد ته ضرورت دی، په تېر شوي مسله کې او په دې کې. نو بیا د یاده کړئ دا مسله. دواړه حدیثونه صحیح دي، یو کې 40 کاله راغلي، بلکې 500 کاله راغلي، چې غریبانان به 500 کاله مخکې د مالدارو نه جنت ته ځي. دغه شان 40 کاله. نو څنګه 40 او 500؟ نو جواب دا دی چې غریبانان ټول یو شان خو نه دي که نه. بیا په غریبانانو کې هم دینداري یو شان خو نه ده که نه. نه د غربت مرتبې یو شان دي او نه د دیندارۍ مرتبې یو شان دي. نو چې کوم په دیندارۍ کې ډېر مخکې دی هغه د مالدارانو نه ډېر وختي تللی دی، او بیا پسې دې چې په کته راځه. نو دواړه حدیثونه څه شو؟ جمع شو.
بيوي او دي توكيدي ويا عائشه اي عائشه لا تردي المسكين کچرته مسکین دی خواله راشي کنه او سدنه غواړي نو می واپس کوه ولو بشق تمره اگر که یو ټوکړه د کجوري ورکی الله که نور ایسته سرم نه کنه کجوري دانې هم نه دی ویلي د کجوري د دانې یو ټوکړه ورکوه قرآن کې الله بل خبر هم ذکر کړی ده قول معروف که نوري سم نشي کولی کنه ښایسته خبره بعض جیب یې ډکې ښه مال ورسره وي خو د هغې باوجود پیسې ورکول پرېږده هغه خبر هم ښایسته نشي کولی نو غریب وی مه واپس کوه بیا وی یا عایشه ای عایشې احبي المساکین د دې غریبانانو مسکینانو سره محبت ډېر کوه وقربیهم او ځان ته یې رانږدې که فإن الله يقربك يوم القيامة الله به تا ځان ته د قیامت په ورځ رانږدې کړي غریبانانو نه مه تنګېږئ دا نه چې کله ټلیفون درته راشي او ته وګورې چې دا غریب دی بیا یا نمبر ته ګوري چې نمبر داسې مزېداري نو چې کیدای شي دا سړی غورځېړي راشه د ټلیفون اوچت کړه او د مالدارو سره راشه درشه کوه او غریب سره مه کوه دا داسې به راکړي نو د دې مطلب دا راووتو چې څو غریبانان لرې کوي الله نه لرې کېږي دا مطلب پکې دننه راووتو او که غواړي چې الله ته نږدې شي نو غریبانان او کمزوري را نږدې کوي په دې کې دننه غریبانان رالو مالي چې مالي کمزوري دي په دې کې دننه زنانه په دې کې یتیمانان په دې کې کونډې په دې کې معذوره په دې کې بیماران دا ټول عجزه دي یعنې څه نه څه عجزي پکې ده د څه کار نه عجزه شوي دي د یوې خبرې نه عجزه شوي دي ته یې ځان ته را نږدې کړه الله دې موږ له دې توفیق راکړي